زه تاسو ډیره قیمتي خبره وکم چې په روزه کې دا کوم روزه چې موږ سره ده دا چې لږ سات کې روانه ده په دې کې خلک په درې قسم دي د ځان سره اهم خبره یاد ساتي. یو هغه سره دی ظالم لنفسه د خپل ځان سره سجل کړی دی ظلم کړی دی. د دې غریب الله دې موږ د دې حالاتو نه ساتي. د دې غریب خېټه صرف روزه نیولې وه میدې روزه نیولې وه د دې غوګونو روزه نه ونیولې د سندرونه او د حرامو د غیبتونو نه د دې خلی روزه نه ونیولې د شونډو جبې روزه نه ونیولې د حرامونه د دې لاسونو روزه نه ونیولې د خپور روزه نه ونیولې ټول روزه د خوبونو کې تیر کړې ده صرف خوبونه مازیګر ته نږدې پاتې یو دې کله د روزي ګرمي ډیره ده نه کم ټیم کې دا خبر وکي ما خام کې چې بانک ته کله یو 100 منټه پاتې چې کله بانک ته یو 100 منټه پاتې نه دا خبر وکي وې دې کله چې دینه روزه هغه وګده ده او روزه هغه ګرمه ده الله سبحانه وتعالى یې را پکارت خدای کسان دي چې دوی ځان سره ظلم کړي چې تاسو ته تراوي یو کله وې بیماری ما او کله وې د مولا وګد مونږ ها چې درسونه به ته وې دغه زموږ د خوب ټیم دی ماسپخین به څوک درس تکینی مازیګر به څوک درس تکینی د شپې به مرګرو سره غب شپ پالتو کتهزه برزه په دې کې وخت تیر کړي. نو دا خلک دي چې دوی مبارک په حدیث کې راځي غوګو ته کېږي. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. رسول صلی الله علیه وسلم دې روزتیان همشتي چې دغه په قسمت د قیامت په ورځ چې دغه په قسمت برسي هغه صرف بدارسي چې دوی په دنیا کې ځان اسی وګي کړي او ځان اسی تګي کړي. ورب قائم حظه من قيامه السحر. او دې خلک همشتي چې د شپې ولاړی بندگی کوي وګد مونږ کوي په قیام الليل کې ولاړی رسول صلی الله علیه وسلم په قسمت صرف د غستړیواله در رسیدلې او د شپې چې رون کړي دغه په قسمت رسیدلې ثواب نشته. نو دې خلک همشتي او ان شاء الله زما د خپل رب نه د امید دي چې مونږ کې بدی شنه ولاري ته مونږ ساتي چې دا روزه تیر شو غوزن اسی ستړی کو اسی د خپل میدی خالی وساتلی او اسی ځان تګي کو اسی ځان وګي کو. خدویم قسم خلک هغه دي چې هغه ته مقتصد ویل کی. مقتصد هغه دي چې نه ګناونو نه ځان بچ ساتلی ګناونو نه ځان بچ ساتلی او بندگی د الله سبحانه وتعالى کړي ده خو دومره ځان نه رستړی کړي. داخله کوم د کامیابی په یو درجه دي. او دریم قسم خلک او تاسو ته څه پته چې د دریم قسم خلک څوک دي سابق بالخيرات. هغه سړی چې هغه منډي والی د نیکیانو طرف ته هغه سړی چې هغه د کومې ورځې نه چې د رمضان شروع شوی دی او د قرآن دغه په لاس کې دی او دغه په لاس کې دی د کومې ورځې نه چې رمضان شروع شوی دی او دغه په خوله باندې د الله نوم دی او تسبیح او ذکر او حمد او ثنا او دغه دی د کومې ورځې نه چې رمضان شروع شوی دی هغه په تراویح او په قیام الليل او په دعاګانو او په جواتونو کې دی او د کومې ورځې نه چې رمضان شروع شوی دی هغه صدقې او زکاتونه او خوراکونه او جماعتي خلکو لور کوي. د کومې ورځې نه چې رمضان شروع شوی دی دغه لاسونه په دعاګانو نستړي کېږي دغه دعاګانې غواړي او الله ته جړاګانې کوي او زاریانې او منتونه کوي. دا خلک دي چې سابق بالخيرات دوی ته ویل کی نیکانو ته منډي والی ګټلې ده او څه په نمونوي ګټلې ده.